څوک د چا په استازی د تاریخ په اوږدو کې شمالي ټلوالې څنګه د ډاکټر نجیب څخه نیولې تر اشرف غني او آن طالبان څنګه بدنام کړل. فاشستان دوی دي که پښتانه، پښتون ولې هم مړ دی هم پړ. دا او دې ته ورته نورې تاریخي پوښتنې به مو همدغه ویډیو کې در ځواب شي. نو هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یادښت: د استاد یون دا لیکنه د تاریخ د حافظې او د ځوان نسل لپاره ده. څوک چې ورته وخت او زغم لري هغه دې واوري. په افغانستان کې هر سیاسي ګوند او اکثرو سیاسي اشخاصو خپلې تېروتنې کړي دي. کله کله دا تېروتنې له حالاتو د ناخبرۍ او ناسم تحلیل له وجې او کله کله بیا په قصدي او شعوري توګه وي. په تېره نیمه پیړۍ کې د پردیو لخوا یو شمېر هیواد ضد، افغان ضد او پښتون ضد ډلې ټپلې راوټوکېدلې. د کارمل په مشرۍ سمتي پرچمي ګروپ، د طاهر بدخشي په مشرۍ سمتي ګروپ او د رباني مسعود په مشرۍ جمعیتي ګروپ هغه ډلې وې چې د جوړښت محتوا یې د افغانستان د اساساتو مخالفه وه. ورپسې وحدت او جنبش ګوندونه دي چې ملت ضد روحیه او انګیزه لري. نورو ګوندونو لکه خلق اسلامي، حزب حرکت، محاذ، نجات، اتحاد او نور هر یو پر خپل وخت هیواد ته ضررونه پیښ کړي او د قدرت مینوال او لیوال هم و. هر یو بهرنۍ اړیکه هم لرلی، خو د افغانستان د جوړښت، ملي هویت او محتوا مخالف نه و. خو جمعیت، پرچم، ستم، جنبش، وحدت او په تېره بیا نظار شورا هغه ډلې ټپلې دي چې له پیله تر دې دمه یې په پټه او ښکاره توګه فاشیستي او سکتاریستي عملونه ترسره کړي او د هیواد د کمزورتیا او تجزیې لپاره یې هلې ځلې کړي دي. د ستم، جمعیت او پرچم په دریو خمونو کې لمېدلی یو شخص فرید احمد مزدک دی چې پرون یې یو ځل بیا له یوې مزدورې افغان ضد رسنۍ سره د مرکې په ترڅ کې خپل افغان ضد، پښتون ضد او افغانستان ضد سکاتریستي افکار څرګند کړل. واقعیت خو دا دی چې اکثره پښتانه لا اوس هم د فیل په غوږ کې ویده دي او له تېرې ماضي نه خبره دي او یا هم تر ضرورت زیات دومره سیاسي زغم لري چې تل یې د مزدک او د په شان نورو ستمیانو ته دا جرأت ورکړی چې د هیواد د تاریخ، ملي هویت او ملي جوړښت پر ضد دا ډول کرکجنې څرګندونې وکړي. د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو یوه ډېره غټه بدمرغي همدا ده چې د دوی په نامه اکثره داسې اشخاص واک ته رسېدلي چې د دوی نه وه خو د دوی په نامه تمام شوي. ځینې دا ډول واکمن یا نسلي پښتانه وو چې مورنۍ ژبه یې یا له یاده وتلې وه او یا یې په دفتر او دیوان کې نه کاروله او یا د خپلې ټولنې له اصلي طبیعي جوړښت څخه لرې ساتل شوی وه. کله چې ډاکټر نجیب واک ته ورسېد بیا هم دا ډله په واک کې پاتې شوه. روسانو او د پرچم همدې ستمي او فاشیستي ډلې داسې یوه توطیه جوړه کړه چې د ډاکټر نجیب او جنرال تڼي ترمنځ مناسبات دومره خراب کړي چې پر یو بل د برید هڅه وکړي. دې کار ته یې د تڼي کودتا نوم ورکړ. په دې کار یې تر 100,000 زیات پښتانه افسران زنداني او له پوځه ګوښه کړل او ډاکټر نجیب په بشپړ ډول د همدې کارملي، پرچمي او ستمي کړۍ په دام کې کېوته. ان تر دې پورې چې د 1 میلیوني وسلوال پوځ په شتوالي کې د همدې ګروپ وسلوالو ملیشو له هوایي ډګره راوګرځاوه او بیا پر هغه شان برخلیک اختر شو. ډاکټر نجیب سره له دې چې ذات او نسب یې معلوم و، د مور او پلار ژبه یې پښتو وه، خو د کور، دفتر، سیاست او کار ژبه پښتو نه وه. خو کله چې د ډاکټر نجیب تر مشرۍ لاندې حکومت د جبل سراج د تړون او توطیې پر اساس چپه کړ نو ویې ویل چې د ډاکټر نجیب حکومت فاشیستي و. په داسې حال کې چې د ډاکټر نجیب یو مرستیال پنشیری عبدالحمید محتاط، د خاص ګارد قمندان یې تاجک جنرال سعید، د ګارنیزون قمندان یې هم ستمي تاجک جنرال نبی اعظمي و، آصف دلاور، نور سلګونه تاجک جنرالان، سید کیان، هزاره او ګیلم جم ملیشي هم خو لا پر ځای پرېږده. د حکومت ټوله غوښنه برخه همدې دریو اقلیتونو په تېره بیا تاجکو او په تاجکو کې هم بیا ستمي تاجکو چې د افغانستان له نامه سره یې حساسیت درلود له همدې خلکو سره وه. خو بیا هم ډاکټر نجیب فاشیست و او دوی ملایکې وې. که د ډاکټر نجیب په حکومت د واک مرکزي هسته له ستمیانو سره نه وای نو هغه له هوایي ډګره چا راګرځولی شو؟ د رباني او مسعود د شر او فساد دوره د تاریخ تر ټولو توره دوره وه. 2.5 کیلومتره مربع یې د واک ساحه وه او 14.5 میلیارد افغانۍ یې د همدومره ساحې لپاره ورته د اسلامي دولت په نامه روسانو چاپ کړې وې چې افغانستان کې پرې قومي جنګونو ته لمن ووهي.
عجیبه خو دا وه چې رباني او مسعود دواړو د KGB پاخه اجنټان وو او دواړو د اسلام له دایرې اخوا افغانستان ضد او پښتون ضد ستمي افکار درلود. خو بیا هم د مجاهدینو په نامه یادېدل. مسعود خو یې لا پلویان یعنې د ملي اتل په نامه هم یادوي. عجب منطق دی، ملت نشته خو اتل یې شته، کلی نشته خو ملک یې شته، ولس نشته خو ولسوال یې شته. همداسې نور له رباني چې د ګیره لرې کړې وای نو د عمل او پښتون ضد چلن له مخې ترې سوچه کارمل جوړېده. خو بیا هم رباني او مسعود ته هیچا هم په زغر د ستمي او فاشیستو نه ویلي، خو امین او نجیب بیا فاشیستان و. طالبان چې کله د حکمتیار پر ضد جنګېدل د رباني او مسعود لخوا د نجات فرښتې او د دین پتنګان و، خو چې د دوی د شر او فساد پر ضد یې جنګ شروع کړ بیا قومګرا او فاشیستان شول. د کرزي صاحب په حاکمیت کې 80% کې واک ستمي تاجکانو سره و. یوازې په کابل کې 832 لوی او واړه ریاستونه د پنجشیر د نظار شورا له ستمیانو سره و. 1800 نالوستو او کم لوستو یې د جنرالۍ رتبې واخیستې. له یوې ولسوالۍ ځان ته یو ولایت جوړ کړ او بیا یې هغه د قدرت یوه ناڅارونکې جزیره کړه. 3 تنه یعنی فهیم، ضیا مسعود او قانوني پکې د جمهور رئیس مرستیالان شول. خو بیا هم کرزی نشلیست، فاشیست او قومګرا و. کرزي پر مارشالۍ سربیره د پنجشیر وګړو ته دومره ناقانونه امتیازات ورکړل چې نور نو د عام ملت تر زغمه پورته شول. یوه ولسوالۍ چې تر 0.3% یې نفوس کم و، خو د واک ونډه یې د ټول هیواد په کچه تر نیمایي زیاته وه. بیا هم قانع نه و او د واک غریزه یې نه خړوبېدله. د کرزي په حکومت کې د تاجکو ونډه په 100 کې 66.6 او د پښتنو 25.3 وه. خو بیا هم دوی ناراضه و. بیا واک ډاکټر صاحب غني ته ورسید. غني د دې پر ځای چې د ملت اراده تمثیل کړي بیا یې د جمعیت له لنډغرو او ستمیانو سره د نامشروع معاملې لار ونیوله. لومړۍ دوره کې د ضیا مسعود مړې هیلې ته کېناست. هغه یې ډېر ونازاوه، خو هغه یې چې کله پر تندي بدرنګي وکړه نو بیا مجبور شو جبري واټن ترې ونیسي. په دویمه دوره کې غني د سالې لاپو شاپو ته په کتو د هغه میلیوني رایو ته په تمه و، خو خبره تر 1.5 رایو هم ونه رسېده. خو بیا هم سالې او د ټلوالې نور بدماشان په حکومت کې د پوره واک، شان او شوکت خاوندان و. نیم حکومت یې د عبدالله د جنجال په زور را خپل کړ او په پاتې کې هم له غني سره ونډوال شو. غني د دې موضوع احتیاط له ویرې چې همدا ډلې ټپلې پرې د نشلیست او فاشیست ټاپه ونه ولګوي، له خپله قبیله یې او نسبي تخلصه یې هم ورتیر شو. د مسعود قبر ته یې د پیسو د ورکړې وړاندیز وکړ. د مزاري مسلې ته یې پیسې اختصاص کړې او د مسعود شناسۍ او مزاري شناسۍ د کورسونو او سیمینارونو د جوړولو سپارښتنه یې هم وکړه. خو بیا هم غني فاشیست و. د غني د پلار او نسب ژبه که څه هم پښتو وه، خو د کار دفتر او کور ژبه پښتو نه وه او کله کله د مجبوریت له مخې اړ کېده نو بیا دومره پښتو یې له دفتري چاپېریاله راووته چې په کتغ کې د مالګې تر حده هم نه رسېده. خو بیا هم غني ته د همغو خلکو لخوا فاشیست ویل کېږي چې غني او کرزی ورته تر ټولو زیات امتیازات وربخلي وه. سړی حیران شي چې د ځینو خلکو فکر ولې دومره د تعصب له لمبو ډک دی چې د منطق یوې ذرې ته هم پکې ځای نه پرېږدي. څه موده وړاندې یو مشر طالب چارواکي سره ناست وم. هغه وویل نږدې آینده کې په حکومت کې د نورو قومونو خلکو ته هم ونډه زیاتوو. ما وویل پښتنو ته هم پکې ونډه ورکوئ که نه؟ سړی حیران شو چې زه ولې داسې یوه پوښتنه وکړم. ما ورته وویل تاسو خو د دین په جذبه راته پورته شوي یاست، نه د قومیت. ټول له مخې ملایان او طالبان یاست. د قومیت خبره در سره مطرح هم نه ده. ښه به وي چې تاسو د خپل جهادي بهیر او د همدې دیني قشر استازي وکړئ. نو که د نورو قومونو د استازولۍ خبره کوئ نو هغوی خو داسې خلک در معرفي کوي چې قومي مفکوره او انګیزه رښتیا هم ورسره مطرح وي. نو تاسې سره خو دا خبره مطرح نه ده، بلکې دی چې هغوی درته د عصري علومو ماسټران او ډاکټران معرفي کړي او له دې خو یوازې د دیني علومو دودیز عالمان. او دریمه خبره دا چې که تاسې د قوم استازولۍ کوئ نو د دین استازی به څوک وکړي. او بله مهمه خبره دا چې کله هغوی څخه هم ملایان راولئ نو بیا خو ستاسو په شان شول، د هیچ چا به اعتراض نه وي، ځکه ټول به یو شان خلک شي. او کنه خبره دا ده چې
د قومي ونډې پر اساس به د هغوی تحصیل کړي فاشستان راولي او له دې خوا به د پښتنو په استازولۍ سوچه کلیوال ملایان ورسره ناست وي. نو د ملا د ونډې او ترکیب دا حال خو ملتپالو پښتنو ته د عدالت د تامین او تمثیل لپاره د منلو او زغملو وړ نه دی. په پای کې پښتنو په ځانګړې توګه ځوانانو ته دا شپږ خبرې کوم. اول، ستاسو په نوم ستاسې تیر شوي مشران ستاسې نه دي، خو د تاریخي ملامتۍ بار یې ستاسې وچتوئ، نو ځکه باید تاریخ مطالعه کړئ او عبرت ترې واخلئ. دوم، اوسنیو چارواکو سره یوازې مذهبي انګیزه مطرح ده. په واک کې یوازې طالب او ملا شریک دی او د ماتې په تاوان کې ټول پښتون. د دوی د ړنګېدو په حالت کې به دا دوره هم د فاشیزم په نوم په پښتنو تاوان شي. دریم، ستمیان او د نظار شورا لنډغر په هیڅ ډول امتیاز د اقناع وړ نه دي. که وایي نو ډاکټر نجیب کرزی او غني به د نامحدود امتیازاتو په ورکړه خوشحاله کړي وه. د دوی د نامشروع غوښتنو د مهار لپاره منطقي او باجرته سیاسي مبارزه پکار ده. څلورم، دوی چغې ډېرې وهي، نه د جنګ خلک دي نه د فرهنګ خپله ډېر ډارن دي، یوازې په رسنیو کې بغارې وهي، نور د عمل د ډګر خلک نه دي. کله عادي فشار او کله عادي امتیاز ته سر ټیټ کړي، نو ځکه ترې ډار پکار نه دی. پنځم، دوی په ښکاره د هیواد د تجزیې چغې وهي. وایم چې اسماعیل ساساني هم را ژوندی شي او لینین یې هم ژوندی شي او تر شا یې ودرېږي، افغانستان نشي تجزیه کولی. دا ټولې چغې د نامشروع امتیاز په خاطر دي. که د دوی زور رسېدلی د نورو هیوادوالو سړیتوب ته یې نه کتلي. شپږم، یو شمېر مړغوږي سست عنصره پښتانه هم شته چې تل یې د ستمیانو لاس ته د سپین سترګۍ تبر ورکړی. دوی د حساسیت د نه پارولو او ملي وحدت د تامین په پلمه د ملتپالو افغانانو د منطقي غبرګون مخه نیسي او په تبلیغاتي جګړه کې د یو هغوی سره په یو دسترخوان شخوند وهي. دغو مضره حشراتو ته هم ډیر پام ساتئ. درنو کتونکو، تاسو د استاد یون د دغې لیکنې په اړه څه نظر راکوئ؟ دغه نظریات مو د ویډیو له اورېدو وروسته راسره شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.